سلامونه مینه ټولو خویندرونو ته قدرمنو ژوند ډېر کم دی باور وکړئ په چا چې تیر شوي لکه زه چې اوس داسې په پوله ولاړ یم چې کله وغورځېږم هغې ته معلومیږي او موږ ته هم چې مشرانو ویل موږ به ویل چې ده خو تیر کړی دی خدای خبر 200 کاله او یا به دا یو کال څومره اوږدي او بیا 20 او بیا 10 او بیا 80 کاله خو اوس من ته معلوم شو ځکه دا شپې ورځې تاسو سره لګیا یم چې تاسو هم کندې کې ونه غورځېږئ ژوند ټولې ګټې ګټې دي ټولې مزې مزې دي ټول خوندونه دي باور وکړئ که ډېر څه ولرئ ښه ټولې اړتیاوې مو پوره وي مرستې کوئ څه چې خپل ضروریات دي اړتیاوې دي هغه ټول در سره وي هم مزې دي چې په هغه چوکاټ کې وي څنګه چې خدای غواړي او که هیڅ در سره نه وي چې ساري وخورې ماښام ته څه نه وي او بلکې تر سبا څه نه وي بیا هم مزې دي خو که پوهه ولرو راځو زما د ویډیو مقصد ته چې په کور کې ژوند ډېر په صداقت کوئ په خپل کور کې د پلار سره د ورونو سره د خویندو سره د خپلې مېرمنې سره د خپلو بچو سره د خپلو تره زامنو سره د خپلو خپلوانو سره صادقه اوسئ څه مو چې په زړه وي څه مو چې په ژبه وي باید هماغسې کړنې ترسره کوئ نه چې منافقت زه ډېر خواشینی په دې یم چې په موږ کې ډېر بې حده دیندار یعنې داسې دیندار چې زه د هغې په 100 کې 1% ته نه رسېږم منافق ټګي په ژبه یو په خوله بله وسړیه ته چې دا ستونزې لرې ته چې دومره په مصیبتونو کې خاښې نو چې رور ته یې ونه نو چاته یې چې پلار ته یې ونه نو چاته یې چې تره زوی ته یې ونه نو چاته یې او لعنت ته په هغه پلار په هغه رور په هغه زوی په هغه تره زوی په هغه خپل شي چې ستا په ستونزې پورې خاندي نو یو خبره درته کوم چې صادقه اوسئ دا نه که څوک راپاڅي ما ته ډېر خلک تلیفون کوي وایي چې تره زوی داسې او تره زوی داسې سم نه دي هماغه چې سم نه دي هغه ته وایم چې لعنت ته در باندې شي سم شه او چې سم دي هغه ته وایم چې آفرین تکړه شه نور هم سم اوسه او داسې نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته